كل ذي ناب من السباع هر داړو والا شیزه چې هغه درندې داړي می او نور شیزونه هغه ماته لکه زمری ته اوس وګوره زمری په باره کې څوک داسې حدیث نشي پیش کولی چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې هلکه زمری در باندې حرام دی کم ځینې موږ معلومو د دې حدیث نه چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې یو شیز داړو والا می او هغه نور شیزونه ماته دا حرام دی اوس وګوره د سپي داړي شته او که نه شته دی نور شیزونه ماته او که نه ماته انسان باندې وس برشي انسان هم خوري راته دغه شانتي ګیدړ وګوره هغه هم دغه شانتي دی داړې هم شته دی او نور شیزونه ماته چرګه وغیره دا ولا چې ورشي هغه خوري نو دا حدیث دا چې د کله د دې په مفهوم باندې ځان پوه کړلو نو د ډیرو حلال او حرام شیزونو به تعالی پته ولګي اوس اوخ وګوره اوخ نه پیل وګوره د فیل داړې شته دی او که نه شته دی خدا او زیناب دی او که نه نور شیزونه ماتی نه ماتی نو پیل حلال دی که حرامو اتی حلال دی که حرامو دا خالی د خولې خبره ده که نه داړې لري لیکن هغه زیناب نه دی نور شیزونه نه ماتی اتی چې دی هغه ګیاګانې خوري غوښه نه خوري اتی تاسو ته به دې اندازه یو یا نه هم بعضې علماو داسې ویلي لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله په دې څلورو امامانو کې یو امام دی هغه وایي چې دا اتی دی ولیس من اطعم المسلمین دا د مسلمانانو خوراک نه دی از ډېر شیزونه وایي مسلمانان به نه خوري لیکن چې یو شیز مسلمانان نه خوري هغه په دې باندې نه حرامېږي